دا درې شعرونه دي امید صاحب تا ته او ملګرو ته د ډالۍ وي نوي شعرونه دي چې د امن خرڅونکی د جنګونو ټیکهدار دی نو سرکار دی د امن خرڅونکی د جنګونو ټیکهدار دی نو سرکار دی په خپله خاوره خپله غټ غدار دی نو سرکار دی او زما په خاوره امن و جنګ نه و خو صاحبه زما په خاوره امن و جنگ نه و خو صاحبه دا نن چې سور په وینو هر یو خار دی نو سرکار دی او زما د تباهۍ تپوس بل هیڅ چا نه ونه کوي زما د تباهۍ تپوس بل هیڅ چا نه ونه کوي زما د تباهۍ چې ذمہوار دی نو سرکار دی زما د تباهۍ تپوس بل هیڅ چا نه ونه کوي زما د تباهۍ چې ذمہوار دی نو سرکار دی او درې شعرونه نور دی امید دا د تا ته ډالۍ وي چې ډکې پیالۍ د شیخه واړولې شیخه په خپل ایمان دې حد کړی ده ډکې پیالۍ د شیخه واړولې شیخه په خپل ایمان دې حد کړی ده او نن خو بیخي لکه یوسف د مصر نن خو بیخي په ځان دې حد کړی ده نن خو بیخي لکه یوسف د مصر نن خو بیخي په ځان دې حد کړی ده او ټول انسانان د رب ښکلي دي خو په دغه یو انسان دې حد کړی ده ټول انسانان د رب ښکلي دي خو په دغه یو انسان دې حد کړی ده دوه شعرونه نور دي امید دا د سپیشل تا ته ډالۍ وي چې زړه کې د بلها خبرې پاته دي هسې د لمانه پټې کړې دي زړه کې د بلها خبرې پاته دي هسې د لمانه پټې کړې دي او هر څه باندې پوهه یې پوهېږي خو سترګې د جانانه پټې کړې دي مننه هر څه باندې پوهه یې پوهېږي خو سترګې د جانانه پټې کړې دي دا خیري دوه شعر دي امید دا د تا ته ډالۍ وي چې خاورې په جذبو زمونږ واړوي ځکه خو شعرونه چاته نه وایو خاورې په جذبو زمونږ واړوي ځکه خو شعرونه چاته نه وایو او مونږ اوس سړي ناسړي پیژنو مونږ اوس رازونه چاته نه وایو مونږ اوس سړي ناسړي پیژنو مونږ اوس رازونه چاته نه وایو